زه ترسو به مهاجر یم او پروت به داسې در په در زه به ځم افغانستان ته، زه به ځم افغانستان ته. ملګرو دا وخت تاسو په سکرین باندې کتلی شئ د افغانستان کم خلک چې وو په پاکستان کې چې اوسېده د هغو کمې کډې چې دي هغه تیارې شوي دي او افغانستان ته تګ چې دی هغه د هغو سټارټ دی. دا وخت تاسو ته څه ویډیو په سکرین باندې ښکاري هم کم چې د تورخم ویډیو دي دې نه علاوه پېښور اسلام آباد کې هم ویډیو ریکارډ کړی شوي دي. تاسو سره به دا شریکه کړم په اسلام آباد کې د افغانیانو یو کیمپ و چې تقریبا 300 کورنۍ پکې اوسېدي. هغه کیمپ چې دی هغه یې وله هم وران کړی دی. د دې نه علاوه کم غیر قانوني کسان چې اوسېدنو په هغو خلاف ایپایار نیودې شوي هم دي او د ملک نه هغه لیږلی شوي دي او د تورخم په باډر یې اړولي هم دي. یو طرف ته زیات پښتانه هغه خو د غم اظهار کوي او ډېر زیات افسوس پې کوي چې کم زمونږ پښتانه ورونه چې دي هغو سره داسې نه دي کول پکار. بل طرف ته ډېر پښتانه دي نه علاوه د ملک کمې نورې سیمې چې دي پنجاب سند د هغې کم خلک چې دی هغه پې د خوشحالۍ اظهار کوي. زیات تر خلک دا وایي چې دلته کم جنګونه فسادونه چې وایي شروع شوي دي هغه هم د دې د لاسه دي. زیات تر خلک د هغې په حق او ځین چې کم دی د هغې مخالف دي. نو هغه بحث هم په خپل ځای روان دی خو تاسو سره هغه ما دا شریک کول کم ویډیو چې راغلي دي نوي یعنې په کم زبردستۍ سره چې هغه وباسي تقریبا داسې ویلی کېږي د هیګ تاریخ ناخوا یعنې 24 ورځې د هغو په کم ډیډلاین چې دی په هغې کې پاتې شوي د هغې نه پس به د هغې خلاف قانوني کاروایي ورسره هغه به نیولی کېږي. جرمانې کم ځایونه چې اخیستي دي هغه به سرکاري کېږي. دا چې کم دا د اپیکس کمیټي چې دا د هغې وینا مطابق. نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.